توماس اډیسن مشهور امریکایي نابغه او مخترع دی. ویل کېږي چې نوموړی ټول ټال 3 میاشتې ښوونځي ته تللی و، خو په ساینسي نړۍ کې لوی انقلاب رامنځته کړ. اډیسن په 1843 میلاد کال د امریکا متحده ایالاتو د میلان په ښار کې نړۍ ته راغی. اډیسن په کوچنیوالي کې له خپل پلار سره د میشیګان ښار ته ولاړ. هلته په یو ښوونځي کې شامل شو، خو د زده کړې پر وخت به یې خپل ښوونکي د زیاتو پوښتنو په کولو سره عذابول. په دې ډول د دغه جنجالي ماشوم زغم د هغو د ښوونکو لپاره مشکل شو او له ښوونځي څخه یې خارج کړ. څرنګه چې د اډیسن مور هم یوه ښوونکې وه، مجبوره شوه چې په شخصي توګه خپل زوی ورسوي. اډیسن ته خپل مور ښوونه او روزنه ورکړه او دی هم د ښه ذهن، کار او هوښیارۍ له امله شهرت ته ورسید. توماس اډیسن د لومړي ځل لپاره د میشیګان په ښار کې د یوې ورځپاڼې خبریال شو او د یوه فعال خبریال په توګه یې په روانو حالاتو باندې د مقالو او تبصرو په لیکلو سره له ځانه ښه وړتیا وښوده، او له څه مودې وروسته یې په مستقل ډول د یوې ورځپاڼې په خپرولو لاس پورې کړ. خو د ورځپاڼې د خپروي پر مهال د ده هوش د چاپ ماشین او نورو برقي قواوو ورجذب کړ او د تخنیکي وسایلو په هکله یې د ده په ذهن کې ډېر خیالونه وخوځول. په دې وختونو کې ټلګراف جوړ شوی و. اډیسن چې ټلګراف ولید، د هغو د زده کړې ته یې تلوسه له حده واوښته. هغه یې څو ځلې وکوت او په کم وخت کې یې سر ورباندې خلاص شو. د دې وروسته د اډیسن فکر او استعداد د اختراعاتو نړۍ ته ګام واخیست او ورځ تر بلې یې په دې برخه کې د پرمختګ پړاوونه ووهل. توماس اډیسن د خپلو زحمتونو او فکرونو په لړ کې فونوګراف، مایکروفون او میموګراف اختراع کړل. په دې سره یې د یوه نوي مخترع د پیدا کېدو اوازه خپره شوه او د پیسو باران پرې راجوړ شو. اډیسن د شتو خاوند شو، خو نوموړي په کومه بله خوا ونه لګول، بلکې راغی او د نیوجرسي ایالت د منلو پارک په سیمه کې د تجربوي دستګاه بنسټ کېښود. د په دغه ځای کې په نورو اختراعګانو هم بریالی شو او هر اختراع یې د بلې نوې اختراع لپاره استعداد وغوړاوه. د دې اختراعاتو په لړ کې یو هم د برېښنایي ګروپ جوړول و چې یو ستر نړیوال خدمت بلل کېږي. د ګروپ په جوړولو باندې زیات زحمتونه وګالل، خو په پای کې د هغو په جوړولو بریالی شو او د بشر او تمدن په خدمت کې یو بل ګام واخیست. اډیسن تر دې وروسته د خوځنده عکس، د کیمرې او سینماتوګراف په جوړولو ځان وځلاوه چې وروسته د همدغه نوښتونو د راډیو او تلویزیون د اختراع بنسټ شول. توماس اډیسن په 1912 میلاد کال کې د نوبل جایزې ته ونومول شو، خو دې جایزې په سویسي مخترع پورې تعلق ونیوه. اډیسن 2 ودونه او 15 اولادونه درلودل چې یو زوی یې د نیوجرسي حکمران شو. اوس مهال په نړۍ کې د اډیسن 250 اختراعګانې د ده په نامه ثبت دي او نړیوال یې په دې ډګر کې د یو لوی اتل په نامه باندې پیژني. اډیسن په 1931 میلاد کال د 85 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د اډیسن ویناوې: که چیرې علاقه نه وی، هیڅ ډول بریا به د بشر په نصیب شوې نه وای. ما په ټول ژوند کې یوه ورځ هم کار نه دی کړی. هر څه مې چې کړي یوه تفریح وه. په هغه کال چې انسان له کاره ولویږي، ښه ده چې پر بل کال مړ شي. دا و د بشر یو لوی خدمت کوونکی توماس اډیسن. تر یو بلې مشهورې څیرې لوی الله مو مل شه.